په یوه لیرې پراته کلي کې یو ناپېژندل شوی خاموش او ساده انسان له دنیا لاړ. نه یې شهرت درلود، نه شتمني، نه ظاهري بزرګي، او نه یې هم د خلکو پام و ورته. جنازه یې ساده وه، اعلان یې نه و، شور نه و، فقط خاموشي. خو کله چې جنازه د خاورو تر غیږې لاندې رسېده، ناڅاپه قبر وخوځېده. عالم چې ورسره و له حیرت ډک غږ یې وکړ: دا څوک و؟ دا خو د الله جل جلاله خاص او مقرب بنده ښکاري. خلک بې واکه شول. زوی یې غږ پورته کړ: زما پلار پټ، بیریا او صادق خدمتګار و. شپه او ورځ به یې یتیم ته ډوډۍ رسول، مسکین ته به یې مرسته ورکول، او د خلکو له نظر پټ به یې د رب رضا لټول. ای خلکو، مشهورتیا او رسنۍ نه، بلکې نیت، اخلاص او پټ خیر هغه ارزښتونه دي چې اسمان پرې خوښیږي. الله جل جلاله ته وفادار شه. یا الله جل جلاله موږ ته پټ عملونه، صادق نیتونه او ریا نه پاکې بندګۍ را په برخه کړه. زموږ د زړونو خلوت ته نور ورکړه او قبر مو د رحمت باغ وګرځوه. آمین. که دا پیغام دې زړه ته ورسېد نو دوا او درمان چینل سبسکرایب کړه او له خپلو ملګرو سره یې شریکه کړه.